ولا یخطب غیبت مه کوئ څوک مه کوئ غیبت مه کوئ څونه بده ګناه ده الله د پیغمبر قول دی چې غیبت اشد تر چا دی تر زنا دی تر چا زنا دی تر دا زنا غیبت بتر دی زنا که د چا څه وسول الله ته وژړل الله یې معافوي الله ته وژړل الله جل وعلا یې معافوي خو غیبت والا په ډېر مشکل معافېږي غیبت وایي چی شته او غیبت کېږي د چی شته پاره ښه غوږ ورته ونیسئ دا ځای زده کړئ غیبت هر هغه شي ته ویل کېږي چې زه مخامخ تا ته ووایم ستا خوا په بدېدل غیبت هر هغه شي ته ویل کېږي چې زه تا ته ووایم ستا څه کېدل خوا په بدېدل دا یا په مجلس کې زه دا ووایم ته ناست یې ته ناست دا خبره وکړه ستا خاطر په مانده کېدی داسې یو کار و چې تا نه غوښتل چې خلک دې راخبر شي دې ته چې وایي هو دا کار به په تا کې وي خو ته نه غواړې چې خلک دې په ما څوک خبر شي الله اوس ورزده کړي نه څوک ووایم بیا درته ووایم مثلا یو څوک دی په د خپل ټلیفون کې څوک ګوري دا بد فلمان ګوري دا مردار شیان ګوري دا چې ګوري دې ته خوند ورکوي چې درېیم سړی دې په خبر شي یو خدای چې دا په خپل یې کوي یا خو نو څوک چې ویلی کم پسې راکړه تی واورېدل که نه هغه خو د هغو دنده ده خو په دغه چا باندې اختی په دا ناروا باندې اختی یا د انسان ضمیر دا نه برداشي د انسان غیرت دا نه برداشي چې دی دې په داسې ګناه باندې اختی په دې حرامو دې اختی که دا اوس ولا چې چون څوک پیدا به زما غالبا عادي دنیا یي دا به خلکو ته فرق نه ورکړي چې دا ویډیوګان لیت سره ګوري یو بل ته ډېر ته به فرق سره شناخته شول اوس مثلا دا چې عزت والا سړي ته خو نو یې نه څوک هغه خوا په بدی عزت والا سړی په دې شرمېږي چې په ما خلک خبر شي ګوري یې که نه ګوري شر راته وایي وګوري اوس دا خوند ورکوي چې بل یو ځای خبر شي یا نه ورکوي اوس دغه دې تا ولیدي و ده کول دا کار و ستا دپاره حرامه ده چې ته بل چاته وایي بس په پښتو سره خلاص ده دا کار هم کوي که نه کوي و کوي یې خو هم ستا دپاره حرامه ده چې ته بل چاته وایي دا هره ګناه دغه رقم ده په هره ګناه چې دا سړی اخته شو په هره ګناه چې دی اخته شو یو سړی د دې ځای سولاړ دلته خو په کلي کې خدای شریفه ګرځي ډېر په عزت باندې ګرځي داسې ټول داسې سکه سکه روانه تسبیح په دواړو لاسونو ویلي چې کوم وخت چیرې ولاړې کراچۍ ته ولاړې بیا نو کوم ډرما نړۍ یا خو نو بیا ته په خبر یاست یا چې کوم وخت لاهور ته ولاړې بیا ته په خبر چې هغه څه ډرما نړۍ اوس په دغه لاهور په کیسو باندې انډیوالان ورسره تللي په خبر دي که نه دي په خبر دي هغه چې په کلي کې وایي روا دي که ناروا دي یا ناروا دي حرام دي چې وایي اوس په پښتو سره خلاص نو مې خبره دا درته کول غیبت ته څه دپاره سړی کوي غیبت ته ټول عمر دپاره هغه غیبت حرام دی چې ته راولاړېږې دی د خلقو په سترګو کې ټیټ وښکاره کوي بس نور نو څنګه درته وایم او غیبت د بل کار دپاره کېږي ولاک دا شی دی پلانه دی اشم د خدای په مخه نه درکړي اشم دی لا ته هغه دا زرنج داسې زغلی چی اوس دی خو ختم څوک زغلی زرنج غلی په دې کې یو شک نشته په یو ټیر روان کړي کله ولو کده بل یو تر وژو نیسي ورخیږي مطلب ته دا پسې وویل او دغه دنده یې وخت جنسه یو روا ده که نه روا ده اوس په دې دته خوند ورکوي د دې کیسې د باندې دا رقم اوس یې نه ورکوي نو چې نه کوي اوس چې ته بیا څوک وایې الوی ستا دپاره څوک د ناجایز ده اوس نو هر هغه ده ولې ته دی د خلقو په سترګو کې څوک راولي ټیټ راولي او هغه دا نه غواړي چې زه د خلقو په سترګو کې څوک راسم ټیټ راسم دا غیبت دی دا څوک دی حرام دی یو هغه دی چې په ده کې نسته ته وایه هغه په دې شي خبر لا ولاک دی قطعا علم لنه په دنیا په یو شي علم هم نه لري خو بیا هم ته څوک پسې ګډې بیا وایي بیا خو بهتان شو سبحان الله دا خو تر هغه غټه ګناه وکړه بیا دې ته چې شي وایي بهتان وایي نو که ګناه پکښې وویل دي دا جرم پکښې وویل دي خو غیبت دی که نو پکښې بیا بهتان دی ما درته ویل د څه دپاره وایه د دا دپاره وایه چې د خلقو په سترګو کې څوک راولي ټیټ راولي یا د زړه ورته ډک دی یا د څوک ورته ډک دی زړه دې ورته ډک دی چې پر څه طریقه باندې څه وکړم د خپل د زړه بړاس کې وباسم څنګه دی په معاشره کې ذلیل خلکو ته معرفي کوم خو دا یو ټکي بیا زه د څنګه عزت او ذلت د چا په لاس کې دی د الله په لاس قسم په الله چې ټول برکله خلاصه کړي که په چا اصلاح وکړي تر هغه به الله عزت ورکوي عزت یې ورکوي نه دا بعضو سپي لیدلي دي دا بې غاښو سپي
یو خو غاښور سپي دي ښه، یو دا بې غاښو سپي دي، دا داړې چې نه لري، دا سپي خو نو بل کار نه وي، بس خالص غاپې په علماو پسې، خالص بل کار نه لري، د هغه په عالم پسې غاپې پسې غاپې. او چې دا ورنږدې سوی نه بیا کړنچۍ پېژنې سپي ده، دا کړنچۍ تر دنیا یې چغې تېرې شي، دا سپي در یادوم چې خالص په چا پسې اواز پورته کړي، په علماو پسې، په ښه شیخانو پسې، په ښه مریدانو پسې، په ښه اولیاو پسې، په ښه طبقې حاجانو پسې، په ښه ملکانو پسې. او داسې ملکان زه په خپله پېژنم، که دا درته ووایم د خدمت د خوا څخه پر تمامه وي، والله پر تمامه وي، نوم یې نه درته اخلم، هم نوم یې تر اوسه دوی ته ویلي دي، قسم په الله ملک دی، خان دی، اجد دی، خو اما لیکن والله درته وایم د خدمت د خوا هم څوک د پر تمامه داسې خدمت کوي، تر دې اندازې پورې چې کوم ځای یا ادیره وي یا ختم وي او یا واده وي، یو شی وي چې هر څه وي دی پکې ولاړ، دا ډوډۍ دی ایښتې، دا لاسونه هم دی پرې وي، مګر الله ښه دنیا ورکړې ده. نو په دې پسې به موږ ووایو چې زه یې فقیر لیدلی دغه څه کوي، لاسرسی کوي، هغه ته ځان ورسوي، په لرو یا الحمدلله ثم الحمدلله. تر اوسه مې د چا په باره کې ورته ویلي لا والله بالله که دي، ورته ویلي مې والله که دي، مګر ما لیکن دی څوک داسې خلک شته، دا شته دغسې انسانان رکب شته، او نور خلق بیا په ده پسې غږېږي، دا یې نه برداشتېږي چې دا سخا ویل دی کوي، وایي دا دی ځان ښکاره کړي، مال نفسه ته هم ځان دغه دنده وکړه، اوس ته هم ځان ښکاره کړه، ځان ښکاره کړي، ورسره نفسه ته دغه ځان دغه ښکاره کړه. پلانی حاجي خو دا غریبان دا رقم یې ټول د ده په انتظار چې حاجي صاحب به کله لمانځه ته راوځي، ټول غریبان چې راغلي 10 نفره 15 نفره د ده په انتظار چې حاجي صاحب به کله لمانځه ته راوځي، حاجي صاحب چې راوځي هغه غریب ته یو شی په لاس ورکړي، دا بل خان بیا دا رقم یې دی اور پکې بلي چې دی دا کار کوي، خلک بیا ټول د ده نوم اخلي. نو بس دا رقم کارونه موږ نه کوو، نو ریا ده. ما ویل که د نور زه په خره ریا وکړه، خو دغه یې کار وکړه، پکې راباد کړه، تی په خره ریا ده نه، تر ده 10 ټنډه آفته وکړه، که د اعلان غوښتي والله زه اعلان درته وکړم چې فلانی حاجي صاحب خیرات وشي راسئ د نور زما. ما ویل که دا فقیران نه دي، دغه لږ څه که آباد کړه. معلومه ده چې ته کنجوس یې، دا ته ریا نه بولې چې د ډولزن پر سر باندې پنځریان ورپاشي، دا ریا نه بوله، او چې دلته فقیر تور کوم دا بیا دی څوک ریا بولي. نو دغه بس دا یې نه برداشتېږي چې دا سړی نوم ول دا دی، نو بیا دی راولاړ دغه څوک شروع کړي، غیبت شروع کړي. انسان دی خامخا عاجزه دی. ما درته وویل که نبي دی هم اول واري انسان دی، بیا الله جل وعلا نبوت ورکړی دی، نبي وي، که ولی دی هم انسان دی، که عالم دی هم انسان دی، که صحابي دی هم انسان دی، الله جل وعلا بیا علم ورکړي، الله ولایت ورکړي، والله جل وعلا د الله د پیغمبر څوک ورپه نصیب کړل، مجلس ورپه نصیب کړي. خو انسان الله پیدا کړی دی، او چې کوم فطرت په انسان کې، کومه مادي په انسان کې ایښي دی، الله په هر چا کې ایښي دی. الله پیغمبر ورته وفرمایل، صحابه کرامو ته وفرمایل، ول الله جل وعلا په هر انسان کې دا څوک پیدا کړي، یو ملایکې پیدا کړي، یو څوک دی جن دی چې تعبیر د شیطان څخه کېږي، دا شیطان دی د انسان په رګو کې روان دي. صحابه کرام ورته ویل د الله پیغمبر ستا په رګو کې هم روان دي؟ الله پیغمبر وو زما سره ملګري وو، الله جل وعلا زه جنې وساتلم، فاسلمه یا فاسلمو، د دې څوک الله ما ته څوک راکړي، دی سالم کې ما ته مطلب راته تسلیم سو. بعضې وایي زما روایتونه مختلف دي او صیغې هم دواړې راغلي دي، معنا دا سړي دغه زما شیطان اسلام راوړي، بعضې وایي دا معنا چې الله ما ته تسلیم کړي، بعضې وایي دا معنا چې الله زه جن څه کړم، جنې وساتلم، چې الله زه څه کړلم، جنې وساتلم. دا په هر چا پسې څوک دي سته، نو شیطان د هر چا سره خو د الله پیغمبر الله جنې محفوظ کړي. باید سړی د چا عیب ته نه وګوري. دا ما درته ویل که پکښې و بیا دې ویل بیا خو څوک دی غیبت دی، او که دې نه و پکښې ویل دې بهتان دی. او کله کله بهتان شروع کړي، درواغ یې شروع کړي. ورڅغلي بیا یو نفر ما ته یو وخت ګپه کول، ول یو څوک غږېدی، زه یادولم په تا کې غږېدی، ول ما ورته ویل خبره دغه یې نه ده، ول وروسته ده 30 طلاق واخیستی، 30 طلاق یې واخیستی. دی راغلی ما ته مسله راوړه، هغه ځوان ما ته مسله راوړه، اوس نه دي راغلي غالبا که دا خبرې به اوري، ما ته مسله راوړل دا رقم وایي. ما لوست ورته وویل چې پر تا باندې څوک ته معینه په 30 طلاقه ده، څه خبرې چې زما زده وي نور هغه نو د منبر نه دي، ولې زه په دا دوم ځای کې نه چلوم. هغه بل که نو چې ما به څه ورته وویل، معینه در باندې طلاق ده، یو چا ته په لاس ورکړه چې هغه یې څه کړي.
بیا درته راواقعېږي او دا خبره دغه نه ده لکه دا ته چکې اوس خو دوی څوک وایي دروغ وایي په دې پوهېږي چې زما دروغ رسوا کېږي بیا نو طلاق هم پر واخلي ما ته قسم واخیستل په دا مجلس کې څوک واخیست طلاق واخیست ما بیا دغه خبره نه ده همداسې یو خبره ول دغه شی دی لري ما ورته ویل هغه شی زه نه لرم چې درلود مې دا د پټ شی نه دی په شرمېدلم هم نه او الله تعالی دغه طبیعت هم راکړی دی خو شرمېږم هم نه د چا څه بیرېږم ولا دا مې تر چا پورې درته وویل دې ته بهتان وایي اوس د خپل بهتان د ثبوت دپاره دا رقم غلامان لیدلي ول په والله وبالله وثم بالله مې د قسم چې دا خبره دغه ده مګر موږ په خبر وو چې دا خبره د سر پای راپورته سوې څوک د درواغ دي دا چې د درواغ دي زه په خبر وم چې دا څوک د درواغ ده دا موضوع سم دم په خبر وم مګر ده په ثم بالله باندې څوک اخیستې قسم اخیستې اخر مو پرېښو مالکه دا ظالم لږ راټینګې باره په ثلاثن طلاق اخلي که ثلاثن نه ورسره منل بیا په کلما طلاق اخلي دا زموږ د اسلامیت حال دی خو دغه وجه ده چې دغه در په دره یو دیواره دل کنه دغه وجه ده چې در په دره یو دلته موږ خولې په واک کې نه دي پر یوه شي باندې لا نه پر یو شي باندې موږ څوک ورته جوړېدلي په ثلاثن طلاقونه الندیم خپرندویه اداره